بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خوش پیغمبر خواږه قمندانان. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د جلیل القدر صحابه کرامو څخه یو لوی سپهسالار حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه و. نوم یې خالد او د هغه کنیت ابو سلیمان و او لقب سیف الله و. د پلار نوم مغیره او د مور نوم لبانه او په خپلولي کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د میرمنې میمونې رضی الله عنها نږدې خپل و. د شپږم او اووم هجري کال په منځ کې کله چې عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو لپاره له حبشې څخه مکې مکرمې ته تشریف راوړ، نو په لاره کې له یو بل نیکبخته ځوان سره لیدنه وشوه. دا ځوان خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه و. هغه هم د اسلام منلو په نیت مدینې منورې ته روان و. نو عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه په لاره کې ورته وویل چیرته اراده لرې او کوم ځای ته روان یې؟ خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ځواب ورکه، په الله قسم چې په ذهن کې مې یو ژور فکر را پیدا شوی دی. هغه فکر دا دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق نبی دی. راځه چې د اسلام په ګاڼه ځانونه سینګار کړو او د شهادت کلمه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې ووایو. آخر به تر څو پورې د کفر او د جهالت په تورو تمونو کې ډوب یو او د اسلام له برکتونو څخه بې برخې یو، تر دې چې دوی دواړه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شول او دواړه د یو بل پسې په اسلام باندې مشرف شول او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په حضور کې د شهادت کلمه ولوستله. د اسلام له قبلولو وروسته حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه مکې مکرمې ته تشریف راوړ، خو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په مدینې منوره کې استوګنه غوره کړه او هلته پاتې شو. د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه کورنۍ د جهالت په دور کې مشهوره کورنۍ وه. د پوځ سپهسالاري او د پوځي کیمپونو سرمشري او داسې نورې دندې د دوی د کورنۍ مشهورې دندې وې. د اسلام د څرګنداوي پر وخت هم خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه هم دا دنده پر غاړه درلوده. کله چې د حدیبیې د صلح پر وخت کومه ډله د مسلمانانو د پلټنې لپاره ګمارل شوې وه، د دې مشر هم خالد بن ولید و چې هغه وخت کې لا په اسلام نه و مشرف شوی. د احد په غذا کې د مسلمانانو پر ضد په ډیرې میړانې سره وجنګېد او د مکې تنبول شوي مشرکان د ده په میړانه بیرته په پښو ودرېدل او ظاهرا مسلمانانو ته شکست ورک. د اسلام د څرګنداوي په وخت حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په خپلې کورنۍ کې مشهور سړی و. خالد بن ولید چې د اسلام له قبلولو څخه وړاندې څومره د مسلمانانو سخت دښمن و، همداشان له اسلام راوړلو څخه وروسته د مشرکانو لپاره سخت او خطرناک دښمن جوړ شه. تر ټولو لومړی له اسلام وروسته د موته په غذا کې شریک شو. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د اسلام د بلنې لپاره حارث بن عمیر رضی الله تعالی عنه ته یو لیک ورکه چې د بصرې ولسمشر ته یې ورسوي. نوموړي صحابي رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیک په لاس موتې سیمې ته رسېدلی و چې هلته سره د څو صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په لاره کې شهید کړی شو. غسانی په لاره کې شهید کو.
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم همدارنګه په نورو مسلمانانو د هغه مړینې ډیر سخت اغیز وکړ، تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د قصاص او غچ اخیستلو لپاره 2000 عسکر د حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه په مشري ولیږل او دا لارښوونه یې ورته وکړه که زید شهید کړی شو نو د ده پر ځای به جعفر رضی الله تعالی عنه مشر وټاکئ، که جعفر هم شهید شو نو د ده پر ځای عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه مشر وټاکئ، تر دې چې په پرله پسې ډول 3 واړه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د جنگ په ډګر کې شهیدان شول. حضرت زید بن حارثه هم شهید شو، حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه هم شهید شو، عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه هم شهید شو. په آخر کې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د اسلام بیرغ په لاس کې ټینګ ونیو. خو په پرله پسې ډول د 3 صحابه کرامو قربانیانو شهادت د مسلمانانو زړه ورمات کړی و، نو د بیا ځل لپاره یې نه غوښتل چې ماتې وخوري، خو د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په لاس کې 9 تورې ماتې شوې چې د همدې میړانې په بدل کې ورته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیف الله لقب ورکه. یعنی خالد یوه توره ده د الله رب العزت د تورو نه. د مکې په فتحه کې حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د میمنې قمندان و، یعنی د لښکر د ښي طرف قمندان و، خو د جنگ نوبت ورته ونه رسید. د قریشو مشرانو پرته له کوم زیان خپلې تورې ځمکې ته وغورځولې. یوازې 2 مشرکان د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه له لاسه ووژل شول. د دې پیښې لنډیز د سیرت کتابونو داسې لیکلی دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته حکم کړی و چې تاسې خپل ټول پوځ د مکې له لوړې برخې څخه د کدا لور ته ولېږدوئ. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له حکم سره سم خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه سره له خپلو عسکرو را روان و چې په لاره کې له مشرکانو سره شخړه رامنځته شوه او د غشو ویشتل پیل شول. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه هم ځوابي حمله پیل کړه، په دې کې 2 مشرکان ووژل شول. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله له دې پیښې خبر شو نو رسول الله تفتیش پیل که. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله تفتیش کوه خالد بن ولید ورته وفرمیل ای د الله رسوله لومړی پیل د همدوی له لورې وشو. یعنې رسول الله د هغوی په وژلو باندې خفه و. او خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل چې د لومړي ځل لپاره هغوی په موږ باندې حمله کړې وه. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته ځواب ورکه د الله خوښه تر ټولو غوره ده. د مکې له فتحې وروسته بنو ثقیف او حوازن ټول د اوتاس په ډګر کې راټول شول چې په مسلمانانو باندې حمله وکړي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له 12,000 پوځ سره د مقابلې لپاره راووت. د قبیلو له لحاظه پوځ په څو برخو وویشل شو. د بنو سلیم د قبیلې مشري د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه پر غاړه وه، تر دې چې په دې جګړه کې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ډیر په میړانه او شهامت وجنګید او ډیر ټپونه هم پر بدن وخوړل. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د پوښتنې لپاره تشریف یوړ، زخمونه یې ورته دم کړل. الله رب العزت خالد بن ولید ته ډیر ژر روغتیا ور په برخه کړه. د حنین د مشرکانو تنبول شوي عسکر د طایف په کلا کې بندیان شول. کله چې د مسلمانانو پوځ تیرېده نو مشرکانو د کلا د ننه په مسلمانانو د غشي ویشتل پیل کړل چې ډیر مسلمانان په دې کې شهیدان شول. مسلمانانو هم دفاعي حمله پیل کړه. په همدې وخت کې د پوځ مشري د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه پر غاړه وه. د هجرت په 9 کال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ترلاسه شو چې رومیانو د مسلمانانو پر ضد په شام کې خپل پوځونه راغونډ کړي دي.
او د پوځ مشري یې تر بلقا سیمې رسېدلې ده، تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له 10,000 پوځ سره یو ځای د مقابلې لپاره راووت. خو دا خبره دروغ شوه او د جنگ وار راونه رسید، خو بیا هم د احتیاط په توګه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره له پوځه په تبوک کې تر 29 ورځو دیره شول. د دې سیمې عیسوي مشرانو د قیصر روم تر حکومت لاندې و، نو د دوی تر خپل اغیز لاندې راوستل اړین ول. د الله رب العزت کړه وه چې د ایله او ازرخ د قبیلې مشرانو پیروي قبوله کړه. یوازې د دومة جندل مشر کیدار بن عبدالمالک پاتې شه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د دوی د رام کولو لپاره سره د 400 عسکرو ولیږه. د کیدار رور د مقابلې لپاره راووت او مسلمانانو سره جګړه پیل کړه، خو هغه ووژل شو او نوره ډله یې وتښتېده او په کلا وردننه شول. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه کیدار ونیوه او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر که. لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو چې هغه هم مالیه او جزیه قبوله کړه. په همدې کال رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د اسلام د بلنې په لړ کې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د 300 مهاجرینو او انصارو سره یو ځای د جزیمه سیمې پر لور ولیږه چې هلته خلکو ته د اسلام دعوت ورکي، د الله رب العزت وحدانیت د هغوی ته بیان کړي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت او د حقانیت پیغام هغو ته ورسوي. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د لارښوونې پر اساس دوی ته د اسلام بلنه ورکړه چې اسلام یې قبول که. خو د ناخبري له امله د اسلام د څرګندوي لپاره د اسلمنا پر ځای یعنی موږ اسلام راوړی د سبانا یعنی موږ بېدینه شو الفاظ استعمال کړل. هغوی ته چې کله د اسلام بلنه ورکړه د دې پر ځای چې هغوی اسلمنا ووایي نو هغوی سبانا وویلې. سبانا مطلب څه مطلب چې یعنی موږ بېدینه شو. مسلمانانو به مشرکانو ته سابي یعنی بېدینه الفاظ استعمالول، نو د سابي الفاظ د دوی په مغزو کې ناستول او په همدې الفاظو یې د اسلام څرګندوی هم وکړ. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د دوی په دې مفهوم باندې پوه نشه او د ټولو سرونه یې ورته غوڅ کړل. ډیرو مهاجرینو او انصارو مجاهدینو له دې کاره انکار هم وکړه، نه یې غوښتل چې هغوی ووژني، خو بیا هم ډیر خلک پکې ووژل شول. خلکو چې کله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته دا پیښه وړاندې کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خفه او ډیر خواشینه شو او لاس یې پورته که او د دوی د بریات او خلاصي لپاره الله رب العزت نه دعا وغوښتله. بیا یې د حضرت علی کرم الله وجهه په لاس د وژل شوو کسانو دیت هم ولیږه. هغوی د ټولو وژل شوو کسانو د سرو مال بدله ورکړه او څومره مال چې زیات شو هغه هم په همدې خلکو باندې وویشه. نور به واورو قدرمنو اوریدونکو په دې هکله خو هغه د یوې دمې نه وروسته. سید الکونین حبیبا فخر دو جهانا، سید الکونین حبیبا فخر دو جهانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا، سید الکونین حبیبا. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ، په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. عزا د قریشو او د کنانه د قبیلې بتخانه وه چې دوی به یې ډېر درناوی کوه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د دې ځای په ورانولو مامور که او دا یې ورته وفرمایل چې ته لاړ شه چې کوم بوتان هلته دي هغه هم مات کړه او کومه بتخانه چې دې 2 قبیلو د ځان لپاره جوړه کړې ده هغه بتخانه هم خاورې ایرې کړه. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه هم داسې وکړل. کله چې راستون شه نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ترې وپوښتل آیا تاسې هلته څه شی ولیدل؟ خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وړاندیز وکړه نه یا رسول الله هلته موږ کوم شی ونه لیده.
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه نه دا خبره واوریدله نو رسول الله ورته وفرمایل بیرته لاړ شه د دې ډول ورانولو اعتبار نشته تر دې چې د حق او رسالت پتنګ یو ځل بیا لاړ دا ځل یې هلته یو خطرناک ښځینه بت تر سترګو شه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه بت په خپل لاس مات که او بیا یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ولیږه چې دلته یو لوی ښځینه بت و هغه ما نه ولیدلی نو اوس چې کله زما تر سترګو شه هغه ما ټوټې ټوټې کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله دا خبر ورسېده رسول الله فرمان ولیږه اوس راځه کار دې پوره ترسره که د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوره کې چې کله د نبوت دروغجن دعوه کوونکي رامنځته شول او د دې کار د مخنیولو لپاره پوځونه ولیږل شول نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د طلحه قبیلې د تنبولو په سر مامور شو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په ډیره میړانه د دوی مقابله وکړه او د دوی مشر وعینه بن حین یې سره له 10 نورو کسانو ونیوه او د خلافت په دربار کې حاضر کړل په یمامه سیمه کې شرجیل بن حسنه رضی الله تعالی عنه د دروغجن دعوه کوونکي مسلمه کذاب سره په مقابله و خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه چې د طلحه له سیمې اوزګار شو نو د شرجیل رضی الله تعالی عنه د مرستې لپاره ورغی په لاره کې د مجاعه او د هغه له ملګرو سره مقابله وشوه چې دوی ته یې ماته ورکړه او مجاعه یې ونیوه او یمامه ته ورسید او په یمامه سیمه کې مسیلمه کذاب د نبوت دعوه کړې وه چې زه په حقه پیغمبر یم نو هغه د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د مشهور قاتل له لاسه چې حضرت وحشي و هغه هم په قتل ورسېده او جهنم ته ورسید حضرت وحشي به دا ویل که د اسلام لوی سپهسالار او اوچت بهادر ما وجلی دی چې حضرت حمزه دی نو د دې په مقابل کې مې د اسلام لوی دښمن چې هغه د دروغو د نبوت دعوه کړې وه هغه هم ما وژلی دی چې هغه مسیلمه کذاب دی وحشي چې کله ایمان راوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې ایمان دې زما په سر سترګو قبول دی خو دلته ژوند مه کوه چې کله زه تا وینم زما تره زما تر سترګو کیږي د دې ځای نه لاړ شه بل ځای ژوند غوره کړه نو وحشي د دې ځای نه لاړه په شام کې استوګن شه نو مسیلمه کذاب د حضرت وحشي رضی الله تعالی عنه له لاسه په قتل ورسید او مردار شو د عربو جزیره په دې وخت کې د دوو لویو سلطنتونو په منځ کې راګیر وه یو لور ته په شام کې د رومیانو واکمني وه او بل لور ته په عراق کې د کیاني د کورنۍ قبضه وه دوی دواړو سلطنتونو د عربانو آزادي تر پښو لاندې کړې وه اگرچه په ټولو عربو سیمو د دوی زور نه رسېده خو بیا هم د عربو د پوره واکمني هلې ځلې به یې کولې د یمن د حمیري کورنۍ د ایرانیانو له لاسه ختمه شوې وه او واکمني یې ټوله د ایران په لاس کې وه بحرین او عمان هم د ایرانیانو تر اغیز لاندې ول د ایرانیانو دې واکمني د اسلام تر څرګنداوي پورې دوام درلود تر دې چې کله ایرانیانو په زیقار جنګ کې له عربانو څخه ماته وخوړله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل نن عربو له عجمو څخه خپله په عدل برابره بدله واخیسته همدا حال د قصرا د خلکو هم و کله به چې دوی ته موقع لاسته ورتله نو د شام په ځمکه به یې د قبضې یرغل کوه په شام کې چې د عربو کمې کورنۍ میشتې وې پر دوی د آل جفنه قیصر خپله واکمني چلوله آل جفنه په خپله عربي نژاده وه خو د دوی ټاکل د قیصري واکمنۍ لاندې ول د حبشي عیسویانو د رومیانو په خوځښت سره د عربو د مرکز د نسکورولو لپاره یمن فتح که او په صنعا سیمه کې یوه کعبه جوړه کړه چې د کعبې د خونې عبادت کوونکي په ډله ییز ډول وویشل شول خو د اسلام لوی سپهسالار حضرت خالد بن ولید په هر ځای کې د اسلام او د انسانیت دښمنانو مخه نیوله هغوی یې کله هم نه پرېښودل چې د اسلام او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خلاف کې خبره وکړي او د خپل نارې او اوازونه اوچت کړي خالد بن ولید د انبا د سیمې په مهماتو کې بوخت و چې د بهرام چوبین زوی مهران د مسلمانانو د مقابلې لپاره عین تمر ته راورسید دوی په عربو قبیلو کې د نمر، تغلب،
او یا له عقه بن عقه سره د مقابلې لپاره چمتو و. نو د همدې له امله خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د انبار له عملیاتو وروسته عین تمر لور ته مخه که. ایرانیانو خپل عسکر کلابند کړل او عربي قبیلې د مسلمانانو د مقابلې لپاره را وپارولې او په دوی جاسوسان وټاکل. که په دوی کې قوم پالنه او عصبیت رامنځته شو نو باید سمدلاسه یې دوی مخه ونیسي. ځینې انصاف غوښتونکي ایرانیان له دې کار سره موافق نه و. دوی ته د ایران حکومت دا ځواب ورکه چې د همدوی قوم زموږ هیواد تباه او برباد که نو دوی هم باید په خپلو منځو کې خواره واره کړی شي. عقه په کرخ مقام کې خپل پوځ راغونډولو چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ورورسید او هغه یې ونیوه. د دوی پوځ له خپل مشر د نیولو له امله وډار شول او د جنگ له ډګر څخه ټول وتښتېدل. ځینې پوځ مسلمانانو ونیول. لومړی د قصر له تنې څخه غوڅ که او بیا د دوی د پوځ د ټولو عسکرونو سرونه والوزول. مهران چې کله د عربو له دې حاله خبر شه نو کلا یې پر ځای پرېښوده او سره له پوځه وتښتېدل. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه نیغ د دوی پر خوا وخوځېده. ایرانیان د مقابلې ته راووتل او د لږې مقابلې وروسته کلا ته ورننوتل. مسلمانانو کلا محاصره کړه. ایرانیانو د سولې غوښتنه وکړه خو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د دوی سوله ونه منله او د تورې په زور یې کلا فتحه کړه خو له دوی سره یې کومه سختي ونه کړه. البته د دوی په ځمکو یې مالیه وټاکله. نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. په بلې خپرونه کې به هم د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په هکله تاسو ته پوره معلومات درکړی شي. نور تاسو په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. والسلام پتا نبی سلطانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا. سید الکونین حبیبا فخر دو جہانا، سید الکونین حبیبا فخر دو جہانا. الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا. سید الکونین حبیبا فخر دو جہانا، سید الکونین حبیبا فخر دو جہانا. الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا. لعد آمین جولی فرزند عبداللہ تا، لعد آمین جولی فرزند عبداللہ تا. ذریات اعلانا سب ہاشمی جانانا، ذریات اعلانا سب ہاشمی جانانا. سید الکونین حبیبا فخر دو جہانا، سید الکونین حبیبا فخر دو جہانا. الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا. دعا د ابراہیم خلیل او زیر د عیسائی، دعا د ابراہیم خلیل او زیر د عیسائی. مقتدائی انبیاء عظمت لری لوی شانا، مقتدائی انبیاء عظمت لری بیشانا. مقتدائی انبیاء عظمت لری لوی شانا. سید الکونین حبیبا فخر دو جہانا، سید الکونین حبیبا فخر دو جہانا. الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا. سمرا رحمتنا راحتنا دیرا وڑتا، سمرا رحمتنا راحتنا دیرا وڑتا. مرحبا اے مصطفیٰ قربان دل احسانا، مرحبا اے مصطفیٰ قربان دل احسانا. سید الکونین حبیبا فخر دو جہانا، سید الکونین حبیبا فخر دو جہانا.
الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا حسن پلواشون دی شرمیگی مسبوق میرنا حسن پلواشون دی شرمیگی مسبوق میرنا نور پتا جلو دشوا دنیا عقبارو خانا نور پتا جلو دشوا دنیا عقبارو خانا سید الکون الحبیبا فخر دو جہانا سید الکون الحبیبا فخر دو جہانا الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا معلم الأمة أو داعي إلا الله معلم الأمة أو داعي إلا الله ذي الصراط المستقيم دليل برهانا ذي الصراط المستقيم دليل برهانا سيد الكون الحبيب فخر